الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و شپږم کال د هجرت د خندق د غزا نه وروسته او د غزوه د بني المصطلق نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېګل. سره دا معنا چې قطاعت د مجاهدین ولېګل او باغ باندې امیران مقرر کړو چې کوم انسانان هغه د خارجيانو سره اتحاد کړو په هغه وخت کې هغه له گزار اول پکار دي. زید بن حارثه لګره او د قرطه علاقې له منځ کې ثمامه ابن اسال گرفتار شو. رسول الله ملګرو له ویلې ودا د یمامه د علاقې او سردار دی، امیر دی. د ستنې پورې وتړي چې زموږ د ملګرو د اعمال وګورو وسه دي تاثیر واخلي، ایمان راوړي او خروي او سره کوي سره ماقام ملګرو شو دراوړل. درې ورځې پورې تړلو. کله چې خوشیږي به دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله. ودا گوئی کوم چې حقدار د بندګۍ او الله او محمد د الله رسول علیه السلام. عمره له بیلاړو د مشکانو قید کې خو به غوي خوشي کې په دینت باندې چې غلط نه برابر دی. وی ویل چې رسول الله اجازه وکړه خوشي کیږي به کوی نه کړه پاتې وي. غزوه بني لحيان ویل شو 200 مجاهدین رسول الله خپل ځان سره واخص او روان شو. مکی له نږدې د قدید نه مخکې غوران علاقه دا هغه ځای چې په کوم ځای کې د رسول الله لس ملګری شهیدان شو. کوم زید عاصم سیب دی او خبیب دی. د الله نبی اول دی قبرستان لورغه غویله دعاګانې وغوښتلې او دغه نبی ورس سره غره دشمن نه انتقام اخصو ټول دشمنان وتښتیدل. مجاهدین د غرون لبه تشکیل کړ چې داخله گرفتار کې وای نه سي هیڅ کوم نه و. درې څلور ورځې پورې انت پاتې شو. غصفان علاقه کې چې باغیزه کې د مدینه او د مکه په مابین کې د مدینه نه اویمله وړاندې لشه سوران د ابوبکر په قیادت باندې مکه له ولېګل چې دشمنانو لدا خبره ثابته شي چې لکه ګوره اوس مجاهدین خپل تمرینات کې د دشمن په علاقه څو وخت تیر کې دغه نور سره رسول الله راغی بیرته مدینه له یو بل سریه ولېګل د عکاشه په قیادت تقریبا 30 مجاهدین ورته ورکړي و. غمر علاقه چې کله ورجه دشمنان ته وته کېده دغه مالونه گرفتار کړو د امراوړه. محمد بن مسلمه سره نه کسان ورکړو ویزي صالبه خو ورشه د یو قوم د زمنګ په خلاف باندې ارادي لري حالات راوړه. زی قصي علاقه له وی دوی سره دشمن لسل کسان په کمین کې کینه ولو جنگ جوړ شو. نه کسان شهیدان. محمد بن مسلمه چې کوم سر ګروپ وغړې سر زخمی شو. ځان دې چې چې زم شهید شوی په وینو باندې لطپت یو مسلمان ملګری چې راغی دغه په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه و راغی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو عبیده ابن جراح سلوی مجاهدین ورکړ چې دې ملګری انتقام ولا باغی کې ټول خلک وته کې د یو گرفتار شو هغه ایمان راوړو. دین اورسه به زید ابن حارثه ولګلو جموم علاقه د حلیمه بنامه باندې زنانه او ملاقات وسره وشو. وی ویلې چې دې خلکو د ټول مونږ په دې کور کې گرفتار یې خودري دي ځان سره وې سي. رسول الله به هغه قسم خوشی کړه دی خوندم خوشی کې وړر مال مورکی شوی به خو پرې ده. دین ورسته زید ابن حارثه به بل تشکیل کې عیسی علاقه چې پای کې عاص ابن ابو العاص ابن ربيع دا به گرفتار شو. دا ډیر وګړه واقعو چې بدر مسله کې تشریح شوی و. به بل ځل ولګو زید ابن حارثه تر سلاقیله وادي قران شکل ولور شیدنو جنگ جوړ شو. په دې کې تقریبا 12 کسانو نه شهیدان شو. تر فلاقیله به ولګو جماعت الاخر کې شلو غره دی غوین راوس او به جيش الخبث د ابو عبیده بن جراح په قیادت کې جابر شه فرمایي چې موږ رسول الله تشکیل کړو سخت وګر لوګه په موږ باندې راغله به درې به امیرو غرزو تقریبا میاشته تل سرزم د خوراکو کې به غزوه بن المستلق راغله مرعیسه
مسترق په دې مناسبت چې دا قوم به کې اوسېدو هغه ځای کې زین مرعیس په دې کې بعضی حالت درالل او دینه ورسته نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا غزا او دا ټول ولا صرف هشام ابن صبابه غو صحابي به کې شهید کړي شو هغه د انصاري نه بساوه مقیس په نامه دا ورور هغه به ویل چې زمو منیم دیته موخصو سلیم شهید کې رسول الله ملګرو له ویل کړه کعبه استار نیولي هم د وجل پکار دي دیجه پرې دا مسله وا غزوه بني المصطلق دی غزا کې بعض واقعات په مسلمانانو باندې رااله ظاهري تاوان معلومېدو خو واقعا افسر امر کړي لوی خیر هغه په دې طریقه باندې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت وداو چې کله به سفر لوتلو نو د بیبيانو په مابین کې به قراندازي او پچ واچ ولا چې د کمی بیبي قراندازي به وخته هغه به رضان سره وړله سفر باندې عائشہ رضی الله عنها به روانه کړه دمنځ کې څو واقعیت رااله عبد الله ابن ابي ابن سلول څخه غلط حرکتونه شروع کړه عمر شه ویل چې رسول الله زه وژنم رسول الله منک عبد الله چې عبد الله ابن ابي ابن سلول بچی دی هغه ویل یا رسول الله زه خپل وژنم د الله نبی نه بقایدا نو اول د عائشہ رضی الله عنها اجمالی حالات دغه نور څه به واقع شروع کول د ظاهري موږ تاسو سره به تاوان کوي عائشه د تاوان د خمس کې ډېر لوی خیر دی قران کې الله فرمایي سورۃ نازل شو بس سورې نور عائشه رضی الله عنها د ابو بکر شه بلور ده والده شو ام رومان نو ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یولس بیبیانو په دې ټول بیبیانو کې پیغله بیبي شو هغه عائشه وا د الله نبی ډېر ګرانه مو حتی تر دې په رسول الله بدل ویل یا الله چې کوم شی زما په اختیار کې دی هغه مې د بیبيانو مابین کې تقسیم کړي دی خو چې کوم شی زما په اختیار کې نشه باغې مامور نه چې زما مینه عائشه سره ډیره زیاته ده غیر اختیاري والا او کله چې د عائشه رضی الله عنها نوبتونه د ملګرو په دومره تحفه او تحیب راوړل چې دا کوټه بډه شو د رسول الله د خوشالۍ لپاره کله به دا ویلې د عائشه شه دا په نور زنانو باندې د څه بهتره ده کثری ده لکه ما ته ډوړې خوروا کې مت شو هغه د انسان د مری لډیر ضرور دیږي په نسبت سره نور تعامله جنتی زنانو په ټول زنانو کې بهترینه د جنت سردار سیده د مسلمانانو امور او قران کریم او حدیث باندې ډیر پویا تر دې پورې چې درې شي دین د دینه نقل شوی دی صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها به د دین زکو د پردینه اوخه چې کله به مسله کې اشکال راغی نو به د عائشه خو له رجوع وکړه وجدا رسول الله بیبي وا د هغه قرآنی ژوند چې کوم د اسلام سره تعلق لري هغه به ټول تشریح او تحلیل وو زنانو له بيدام ویلي وی اسمه زنانو ګوره د عائشه برکه او مال zarar نه راکوي حاصل دا منه چې دا ډېر اوچته زنانه یو ورځ ویل رسول الله چې اے الله نبی ستاسو د نور بیبيانو چې د اسمی کونیه شته زما اسمی کونیه نشته معنی د بچی په نوم باندې مور او پلان یادل لکه ابو طلحه یا ام طلحه زما د پرمه اسمی کونیه په کار ده رسول الله ورته ویلې انت تچی ام عبد الله ثم عبد الله شو ذکر خوره او یا وراره ام عبد الله باندې دا یادېدله تقریبا په لسم کال د نبوت باندې د هجرت نه 2-3 کال مخکې د کوشدن وشو په دویم کال د هجرت باندې دی واده وشو په دې حال کې چې دا ماشومه و نه کړو په عمر مقصد په دې کې دا و چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق داغه نه سولاړه دا ټول د دې په دماغو کې کینی که سبا شرط د اسلام په اړه کې څو پوښتنه کوي نو دا به ورته تشریح کوي چې مونږ داسې کوو رکوې دا رقم ته کول او دای په دې کې پیدا دی په دې دا مغربین یو سوالم کوي چې عائشه ولې په دومره کشر عمر کې واده ولا وجه دا چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ژوند د خلکو له تشریح حتی در دې وی چې کله رسول الله وفات شو دا د 13 کلو په عمر باندې پاتې شو کاتل لس کلو په عمر باندې موږ زنانه ماشومه له بالغ شي او خیر زنانه او مشر پوهه زنانه تر دې پوری شي ابو هريره سے برمانه جنازه وکړه او د شپې دفن کړی شوی دا په بقیع علاقه کې 1200
او لس احادیث ټول نقل دي یعنی 1200 او لس دې اندازې باندې واقع دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ځان سره روانه کړه غزوه بني المصطلق عائشہ به په خپل دا خپل واقع بیانې ویوځي کې منګه دیره شو دیره وېزمته ضرورت شو زه ضرورت پوره کول لپاره بار لاړم چې خپل ضرورت مې کله پوره کړي چې بیرته د خپل ځای لړالم نو په دې غاړه کې مې ګوتی اوالي خور مې یو حر را کړو اسما اق هرز من الویدلو وی بیرته دې چې نه لاړم مې ویل چې بس رسول الله دلته یو ملګری مجاهدین ټول پراته هغه ځای کې زدا هر وګورم چې کوم ځای کې ورا پریوتی وی کله زه دغه په تبو تلاش کوم کتوره کتومي خو چې پیدا مې کې بیرته خپل ځای راتلم د رسول الله قافله روانه شوې و عليه الصلاه والسلام دا پرمجه زما کی جواب دی وخ پاغه بکې نس پای کې بکې نسما او زموږ د بدنونو ډېر خوار و قوي مجاهدین صحابه و هغه شکل دي کې جواب لاندې شوی دي نو ایسته د وخ د ملاله او چته کړي دا او هغه د شي محسوسه کړي دا چې عائشه رضی الله عنها په اعتبار د بدن سره سپکه ده درنده دومره نه ده کې دې چې دا پکې ناشته ویلاړه دوی چې کله لاړه چې خپل جنرال مو حرم راوړو ځان سره چې ګورم هیڅوک بدی ځای کې نشته لري نو بس هم د خپل ځبان دی کینه سم سم لسم وېما تر خبره معلومه و چې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت دار چې هغه د قطعات نو ورسې ګروپ او څه کسان را روانول یو د دې وجنه چې د شان اخوانه دشمن په موږ باندې عملیات او تعرض عملونه کی او دویم کس موږ نه کوم شي پاتې دوی به ځان سره راوالي صفوان ابن معطل په نامه باندې صحابي وو وی په دې دسته کې دا پاتې ورسره دا چې وکړه زما خو لراغه قسم کوي بخبله ځکه د حالاتو معلومه ده چې د عائشه ده د جامو کپړونه او د رسول الله بیبي صحابه د ټول امت مسلمه مور صرف پکې دومره ویلې چې ان لله و انا الیه راجعون دا دغه د مصیبت الفاظ نور اسما سره بل هیڅ خبره نه ده کړې چې ولې پاتې او څنګه پاتې او هغه څو وخت لاړ دی او څنګه نه وکي چوکي وېزه په دې وخت کې راوچته شمه په دې وخت باندې کې نسم او نو صفان مخ کې د وخت د محارنه ولې د زبر وخت باندې سوریم او روان شي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدو نو وخت کې الته ذکر من ورسیدو نو منافقانو په دې مجلسونو کې ګرځیدل عبد الله ابن ابي ابن سلول وی چې په موږ باندې کله نظر وشو او زه د وخت نه کته شم د خپل ځل لاړم یو د می تحریک شروع کړي خپل ملګرو کې وتا شو خبر نه وي نه وی دا عائشه د صفوان ابن معطل سره ولې پاتې ده وی دې وزره زنا او بد اخلاقی وکړه نعوذ بالله من ذلک منافقان په هر وخت کې دا خبرې کوي د مسلمانانو په خلاف باندې دي کې پوره تسلی مسلمانانو نه ده وی په خپل د انګريز غلام د انګريزانو سره بناسه ولاړ لري د انګريزانو مال او ډالر په دې جيب کې استعمالي اچوي خو شرط چې د قران او سنت ول علماء او اهل علم دې غیب مبارک کتابونه لیکي چې دوی د انګريزانو بچین دي او د انګريزان دي او دوی داخله دي او دا وجه دره چې دوی پلانونو د قشن د اسلام په مشرانو باندې داغونه لګولې دي نو ځامن به مخامخه د اسلام په اورات باندې داغونه لګي دا تسلی ده ویډیو وخت کې منافقانو دا خبره شروع کړي او دغه خاص کر عبد الله ابن ابي ابن سلول زمونږ الله قران کې دا خبره ذکر کړې ده چې دې غوګ نه د سترګونو د لاسونو به پښتنه او د زړه پښتنه کوم د ژبنه چې ته دې تحریک لسنګ زور ورکی او عائشه به فرمایي ویناشا معاملہ دا و چې په دې وخت کې سلوي خورج پورې وحی عمران اغلات سلوي خورج دا خبر هم د مجلس کې کته کېده پورته کېده هغه مجلس او اجره کې خلک ناس ته په دې چوک کې ناس ته په دې دکان کې ناس لکه خبر نه عائشه خود شکار کړي اې دې جنا بلاړو خبر نه دې خود شکار کړي او هغه ته په مجلس جوړو دلته په مجلس جوړو بعضی مؤمنانو په کې دا ویلې چې سبحانه الله پاک دې خبره نه مونږه د شي وایو ان رب العالمین له پاکی دا عائشه به چرتم دا مسله نه کوي مونږه خبره باید په دې موضوع کې ونه کو د پیغمبر بیبي زمون مور او هغه د حرکت کوي د تاسو وایي مسلمانانو په امتحان کې واقع شو چې اوس د نشه واقع سره مخامخ شو داخله چې دا بچ کیږي او سبنه کې خو منافقان ډیر جوش او خروش کې دا خبره روانه کړه بای ساده مسلمانان یو درې کسان مستح ابن اثاثه حمنا بنت جحش
حسن ابن ثابت چې دا رسول الله شاعر دام دي منافقانو دوکه کړ او ویل چې موږ سره به تحریک شروع شي چې دې خبره لزور ورکو چې د محمد بیبي علیه الصلاه والسلام عائشه او صفوان ابن معطل دیو بل سره د بد اخلاقی لپاره پاتې دي امتحان دي ام په خلکو امتحان دي ام په عائشه باندې امتحان دي ام په مؤمنانو باندې امتحان دي ام په رسول الله باندې امتحان دي ام منافقان په امتحان کې واقع دي او هم د قشن د درې صحابه دا مسله چې کله شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام پښتنه شروع کړي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله مدینه ته لاړم نو یو کومه ته به کوله تقریبا د میش په اندازه باندې ځکه د هوا زمانه طبيعت سره برابر نه و او د دې مسلې نه پویم نه په خپل نه جوړم چې رسول صورت حال د جامعه کې او څه خبره ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی علي بن ابي طالب سره مشوره وکړه دا رسول الله زممو د کاکا بچیمو او په ماشومانو کې ولنه کسو چې ایمان پر راوړ او د رسول الله اکثر د جنگ جنډو بیرغ بده سره صرف تبوک کې د رسول الله په امر باندې پاتې شوی و ډیر اوچت قیمتي صحابي فاطمه زهرا مور کړي و اغلی ویل چې علي داخله په جامعه کې د شو خبره کوي چې عائشه دا مسله کړي ده ته به کې سوې د خپل قرآني خلقونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پوښتنه شروع کړي عائشه رضی الله عنها فرمایي زه لا پویم نه په مسله خو نه جوړایم وی علي شه ورته ویل چې یا رسول الله ستاسو د اهل باندې شرط موږ بدګماني او بد نظری نه لرو عائشه شرط ما کار نه کوي خو کبه هم زړه دې چرته دغه نو ایست داس نه طلاق ک الله تعالی بل کزه درکې ځکه ته نبی تعالی الله ډېری کزه درکې مقصد دا چې دا مصیبت دې پر باندې ولار دې پر سر باندې دې دماغ باندې قید کړي خپګړي چې طلاق کزي خپل کار وکړي عائشه رضی الله عنها دیو مشوره او نظر پیش کړي د دین نظر او مشورې دی وجنه ایست د علي صاحب سره به لګوران هم وا خفغان مخاره کو رسول الله چې کله نه جوړونو په عباس به په بل چا باندې ویلاس اچول جمعه تطلو د علي صاحب نوم ونه خوش زړه کې سره مینا وا ځکه صحابه خپل مابین کې مینا محبت دی بل سره لرو خو دومره خبره وا د باز خلک وي د پلانې نه په خبره کې لمنه عائشه به ډیره کې لمنه وا چې تاسو ما بارک دا مشوره ورکول چې دا طلاق کو بل کذب تعالی الله درکې نو دا مشوره اول ورکوله اسامه سے بیرو غوښتو دام د کور سره ورته وی ویلې چې داخله خو دې خبرې کوي چې عائشه د څه مسله کړي دا ته دې بارک څه وایي هغه ورته یا رسول الله اهلک عائشه خپل اهل له دا رب العالمین تعالی انتخاب کړی دا ډېر قیمتي او چته دیندار زنانه ده اما دغه دشمنان دي دوی دا تبلیغ او تحریک بجاری ساتي اس پر ویل لرمه دې خبره کې ته سوچ مشمه کوا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپلم خبره ځکه خبره چې عائشه سره مینه او بیبي وا هغه باندې بالکل داسمه کرا څنګه وا علي شه ورته ویل یا رسول الله وې ته زمونږ نه پوښتنه کوي چې عائشه څنګه راو څنګه نه ده قانون دار چې د عائشه حالت به دغه وینځله معلومه بریریلا دغه نه ته پوښتنه کوي چې هغه سره په کور کې دا اوړي راوړي مخ نه خلکو د بار شون نه پوي نه پويګو برره رسول الله هدا وینځه د عائشه به دا چې کله غلامانو سره وا هغه ورته ویل چې منګله بنه او کې سپین راکې به وتا موږ آزاد کو میراث به منګ لې دی عائشه به ویل چې یا ام المؤمنین د ازما مالکان زمانه دانه او کې سپین زر غواړي کته مال راکې زبستا وینځه شم به زبې درکم خو به دې شرط باندې چې ستا میراث به عالم او غلامان مالکان کلک شو نه موږ به اخلو رسول الله رضی الله عنه اطلاع ورشه تقریر وکي او په دې شرط باندې رد وکي چې کوم شرط الله رسول لګول نه دا شرط باطل دی خواهش رضی الله عنها په دې وخت کې دانه او قیس پین ضرور کړی چې دته واخستا دې به آزاد هم کړه چې کله به آزاد کړنو مغیثو دې خاوندو قانون دار چې کله وینځه آزاد شي هغه به اختیارمنه ده چې د خاوند سره پاتې کیږي قبل خاوند ځان انتخابي درې طبيعت سره لګیدل نو وجه دا چې د امین اشرم زمون الله کار دی وی ویل چې دې سره طبيعت مې لګیږي نو زه ته جدای غواړم مغیث بشړل هغه به کله یو ځای لاړو کله بل ځای د کوڅو کې بغرځې دو د سپینې وخت کې هغه به مخ باندې بر روان وي رسول الله په رحم وکي وی دې بری لې ویلې چې د سره واده وکړه صاحب ډېر خفره وی ویل یا رسول الله سفارش کوي که حکم کوي زه منم ډېر وکړه راکځه که سفارش کوي ګور زه نه منم وینه سفارش دي وجه سفارش به ځکه سره ما د نکاح بندوبست جوړیږي نه
دینه دا خبره معلومه شوه که چا د سفارش وکي واغه نه منلو نو دا به خپکیږي نه دلته ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام سفارش کړی دی منل شوی نه دی دیګه څخه افغان د رسول الله رانغه دویم دې دا خبره معلومه شوه چې د یوشي لپاره به دوه ریټونه په یو وخت نه مقرره کړي په نقد باندې اخري په لسه کو په قرض باندې اخري 15 لکه دا سود دی بلکې د شي وایا که په قرض باندې اخري او په نقد باندې اخري بچ دي شي د 10 روپۍ قیمت دی هغه ورته ویلی و دا په نه او قیمه من خرڅو که چیرته امداوي اخلو کوم له ورسره راکړي کته به نیټو سره مقرره دا خو مستقبل احساني ابن مسعود صاحب ویلي ان کان هذا بنقد کدا په نقد باندې اخلي په دومره پیسو لري دا شي که په قرض اخلي په دومره دی دا یا په کم شي پیسې دا یو سود دی الغرض بریری پښتنه وکړه بریره د عائشه رضی الله عنها بنت زوا ډیرو خیره کزوا ورته ویلي رسول الله جدا کړه وی دي عائشه بارکه خلک دي شي وای نعوذ بالله من ذلک چې دي زنا کړی دا ستاسو بارکه څه نظر دی هغه ورته ویلي یا رسول الله وزما د غوږ او زما سترګې حفاظت دی الله وکي الله دې ساتنه وکي عائشه معلومه ده د ډېر دیندارا او ډېر د کمال ولا زنانه ده صرف یو نقصان به کې شته لري هغه نقصان دار چې کله وړو واغږي وېسره پټکړې نه دي چې له بچی راشي ایسه باغی کې خلو وي ځکه دا خو د عمر نکشه زنانه و الغافله قران کې رب العالمین فرمایي چې د عائشه ساده وړه ساده دا معنی نه ده چې د ویرو په شی په دوه باندې اخلي معنا دا چې هغه د دې خبرونو غوړه قطن پویم نه و اګم نو چې دا مسله څنګه کیږي او څنګه نه کیږي او تعلق څنګه جوړیږي او څنګه نه جوړیږي وی په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی را چې دا خلک اشي به لګي دي بس مسجد نبوي له لاړو صحابه کرام ناسي منبر باندې کېنه سو یو خطبه ویلې او د خطبې نه ورسره ویلې چې اے ملګرو د یو سړي په باره کې تاسو ګره ما معذور وګڼئ که سبا می شرط وشلو او یو مجاهدین له امر وکړي چې دا قتل کې واغه به قتل شو ګره به خفقېږي نه غدا چې زما په اهل عائشه باندې د تهمت لګولې او په صفان باندې او دا معلومه ده رسول الله فرمایي چې زما د اهل دي خبره نه پاک دي او صفان به معطل چې وي دا ګوره زما د اجازه نه بغیر زما کور نه دی راغلي کله چې د پردې حکم نو اومي واځ نه دی راغلی چې د پردې حکم شوی له اومي واځ نه دی راغلی زله صفان بارکم دا مسله د عقیده لرم عائشه به فرمایي به صفان یقیني چې پاک سره وجه دا و چې امامه کې به رب العالمین دله شهادت نصیب کې او قانون دار چې کله وسړي شهادت نصیب شي هغه ډېر پاک انساني دا هغه پاکوالی مسله زمونږ د الله د مینې او د محبت علامه ده نو که سبا ته چې سړی به شرط ما وژلو داخله اسمه بارکه به د اعتراضونه لري چې دا ولې څنګه او سید رضی الله عنه په دې وخت کې وشت شو د انصارو کې د اوس قبيله مشر قومندانو وی یا رسول الله وی کزمنګ د خاندان نه د سربته قلم کم او شیرونه د سړی او کچر د خزرجین نه نو داغه باره کې تماله به امر وکبه به ګورو فتوی څه کنه کوله چې خبره ونشي جانب مقابل ضد کې رانیش ودا خبره چې وکړه رب العالمین امتحان لګور سعد ابن عباده بن تناس دی در خزرجین قومندان دی دیجه کې الله دې دماغ بند کړو د رسول الله د اهل او د پیغمبر علی السلام خبر له توجه وانه وخته یو دم اذن نظر چې اوسید صاحب روا وختو قومي غیرت دا پارچا کی اوسید نو ویل سری ویل ما ته شی ویل کدا دا اوسید نه سر به قلم کوم او کدا خزرجین نه د محمد صلی الله علیه وسلم امر له منتظرم وی ګوتی به ورنه راوړي امتحان او صحابه په امتحان کې گیر شو هغه ویل ګوت نه چې دا سر به مرته وامه اوسید چې بغل ته منافق چې دا خبره کوي هغه دلته منافقي خپل ما بین کې یو بل سره دا وی شروع شوی د اوسید چې پر ځامن امراله دا تر ځامن امراله یو بل بشي توري راوي شي جمعات شور شغب جوړ شو مؤمنان دې امتحان کې واقع شو وی دی وخت کې رسول الله هم د سورغه وخ کلاړي د منبر نه راکته شو چې کله جنجال جوړیږي به راکته شه ملګری قلار کړه صحابه په خپل خبر باندې کې مانو چې دا څه مسله زموږ باندې واقع شو خو امتحانونه دي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله مخکې ما سره ډیره مینه کوله ودا ورته بشراغه نو کور رسید نمبر به چې کیفتی کې معنا څنګه ایته نور به سنې ویلي وی په کدا وشو چې زه په پویدم چې دا سړی خپه دي خدا معلومات ولا نه کیږي چې دا ولې خپه دي ځکه چې سره مینه دغه په حرکت باندې پیږي چې دا ولې خبره او څنګه خپه دي
او زما سره ډیره مینه مو وې د ورځ د شپونه وشپه وېزه او د مستحمور بار ضرورت پر کول له وته عربو کې عادتونه دا و چې هغه به کله قضا حاجت لته نو ډیر لري مطلب اوس مطلب کې د عادت دی مگر کله چې مدینه کې به د کورونه زیات شونه د بیت الخلاګانی وغیرہ د به کورونه کې جوړ شو ځکه د بیت الخلا د پر د قران او سنت مطالعه چې کله سړیو کې تقریبا 22 آداب دي یو به کې د لری تل اجازه هبل مذهب ابعد وې د شپې ما او ام مستح د ووتلو مستحا چې دا د ابوبکر شیب ترور زما ترور کیږي او یا داغه او دا مستح داغه چې د کینې جوړ کیږي وکله چې بار ووتو نو په دې وخت کې اې دې د ابخه په یو ځای کې ون خطر پرې وته ویل تحس مستح د الله برباد شي ما ورته دا مو وایا او بدري صحابي ته څنګه خبره کوي وې څه ونه ویلې وی به مشرک سره قدم واخو شو به را پرې وته ویل چې الله نه مستح برباد د زنانه په ځکه خبره ټینګيږي مله وې ما ورته ویل چې ګوره اخو بدري سړې دي دا ته څنګه لکه راکې چې تعیس مستح الله نه مستح برباد وې مال ویل چې عائشه ته خبره نه وې ما نه ولي وې زنا جوړم ما وې په دې خار کې په دې مدینه کې د شو ډنډورستا باره کې غږیږي چې دین اعوذ بالله من ذلک زنا کړي د صفوان سره او په دې تحریک اجماع دا بچي مستحم شریک دي سره د عائشه به فرمایي کې ګوره په دې ټولو بنو کې زما سره ورانه بنه شو هغه زینب وا یو قریشی او حسینه مو او د اوچت نسب والا وا په کار دا چې په دې وخت کې هغه زما په باره کې سخت تردید کړي وي لیکن تقوا پکې او ورع پکې او رسول الله نه پښتنه وکړه چې دې باره کې د څه وایي هغه زما د سترګو د غوګونو حفاظت دی الله کې عائشه ډیره پاکه ده خو خور کې به چرته د تقوا نه و حمله بنت جحش و عیسی وګي غیر شو عائشه به فرمایي دې سره خپل تقوا وجه نبی سره جسمه دي تهمت وجه نه دا بچ شو په دې کې تحریک شریک نه شو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله مې دا خبره واورېده زما پر بدل منی وره پراغه او قضا حاجت ارسوي هغه د انسان په دې وخت کې به ورکشي یو ورته ومه ویلي چې اې د دې خبرن رسول الله پوي دي وې دې ام مستح ویل چې او رسول الله پوي دي عائشه به فرمایي نور مې ورته درمنش وې به مې ویل چې ابوبکر پوي دي پلار مې چې عائشه مې نشه تهمت دي وې مال ویل چې او ابوبکر هم پوي دي قران کې الله فرمایي يرمون المحسنات پاک دمن زنانه ویشته عائشه د الله وې د عائشه د خلکو بزړو ویشته وې چې کله دا خبره شو دومره سخت ته ما باندې رااله دومره چې کول لرم یو خو نه جوړم اولنا دویم صادر مې په ځمانه راواچو شړای دوش په ورځ یې دونی مې ورځ ما وشړل عائشه به فرمایي وې دومره شړا ما وکړه چې اخر مې د شینې درک شروع کی دې زړه مې ما ویل چې دا به نو تک بیل شي وجه دا چې کله په انسان باندې خفګان راشي نو به د اصل پړک بیلې کی هم په دې ملګرو په دې زنانو کې زنانو چې هغه ما ملګری و وی دغه بل څه وسنه کې د خواغه بس ما خو لراله او سره ما کم پورې هغه ما سره جړل زګه ما خو جړا و وی غیبم جړل چې تاسو په عظیم امتحان کې واقع شوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نے ویل چې یا رسول الله ز پلار کراسم وی مالې وی زلاړش مقصد مې دا چې زه پلار خو لاړ شم واقعي کې د مور نه دا حالات معلوم کوم چې څه صورت حال دی وی کله چې ال تلاړم د مور پلار خواله مې وی د کور له ورلم پلار مې جړل او ابو بکر شه او مور مې جړل ام رومان وی زه شورلم زه خو نه جوړم ما ډېر دونی مې شپې دونی مې ورځ سخت جړه کړو وس نور مریض شوم وی نور زما او کړه روان شوې ډېر انتهایی زیات وی د مور مې مالا تسلی را کړه اغم په نه و چې دا کار تحریک منافقانو شروع کړي دی او باج سادهګان به شریک دي دغه په دماغ کې دا خبره ځنه ولې چې کې دې شي دا د بنو یو تحریک شروع کړي وی مال ویل چې ایس مالوري خبکیګه ما چې کله زنانه ډیره پوي وي او ډیره کېستوي او خاون لډیره ګرانه او په دې منځ کې نور زنانه هغه خاون لري په دې چې زنانه باندې چې تکالیف امتحان راځي ته بچي په دې باندې صبر کوا تا خو زنانه دا کړی دا معلومه ده
خو لیکن دې تحریک او داخلي شریکان شي وي ته صبر بده باندې کوي ودا تسری را کوله وی په دې منځ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمون کور لراغه وی زکات کې برتوما څه شړې وغیرہ د بسر باندې پسند راچولې و ځکه مریض وم او سخت مریض وم او د سترګو مې وو کې ځای روان وي وی رسول الله چې کله زما خو لراغه وی د مور مې وختم چې د الله نبی راغله راشه وی زه کله راوچته شم اورالم د خوا کې کېناستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام علیه ویلې چې عائشه انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړی دی ګناه ته کیږي کچرته دا زنا کړي د الله نه بخنه وغواړه الله به معاف کړي وی وجه دا د قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له صدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور من بر خپه شو چې دی خلکو زما په باره کې دا څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دی زنا کړی دا وی پلار له د خپل نظر ورواړه ورته ومي ویلي اب ایز ما پلار دی رسول الله له جواب ورکا پیغمبر یې څه جواب ورکم وی مور له متوجي شوم دی مور له مې زما مور دی رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دی پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې د زناکاری عقیده لري وی مور مالو ویل چې زه څه جواب وکم پیغمبر الله ته خپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د وکي بند کړي او زړه مضبوط شو مطمئن شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اے الله نبی زکه وایم چې ما دا زنا نه دا کړی تاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی چې د زنا کړی زما تصدیق تاسو نه کوي او که دا خبر وکما چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی می کړی دا خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاک ام ډیره زه بریم زه شرطم دې شیل راوړل شوی نه ما او نو زنا زما نه صادره شوی دا تاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی دی چې دې بزنا کړی بد اخلاقی به کړی خو زه به د صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علیه السلام د انو زمانه بیا دوت هغه په دې طریقه وې ځامن ورته ورته ویل چې اے پلارا یوسف هم بار استلو شرم قولې ورغه وغه او خړلو وی هغه ویل زه څه کوم خو په صبر جمیل زما د الله نه کې صبري صبر جمیل دا معنی چې مخلوق لبه کې شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تم بکی د درې شرطونه چې موجود شي عائشہ ویلې وی قسم په الله چې زه دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره ویم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر هم بل کوم ته جوړه ده بیرته لاړم خپل کړ کې سملاسم عائشہ رضی الله عنها په خپل ډیر عاجزه خزوا هغه شرطم زما د چې تم زما باره کې نو چې الله به زما باره کې وحی راولي ځکه زه وحی او یا د اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي ودا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځي دا ځکه زه ډیره فقیره او عاجز زنانه ما خو ځړ کې مې خبره ګرځیدله چې الله رب العزت او رسول الله له خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشه زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزره ځکه بده کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دردمنو باغم دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا و چې رسول الله باندې وکړه وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبرئیل سره تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کې او شکل نازل کې وی فتوحک رسول الله والوخندل ومالوی شی عائشه الله رب العزت د اسمانونو نه استبرات کې چې تپاکه خزای قران کې الله والله یتر نازل کړ وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه
چې داس منافقان دي عصبه منکم او دوی دا خبره به شبه باندې اړي راړي چې دې جنا کړو دا کړي اندره پر دې خبره نه ځان ساتي او عائشه ډیره پاکه خزره دا چرته بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې کوم ګمانون لري خاص کر په عام جنس باندې او به په خپل امور باندې ځکه دا خو زموږ مور ده د رسول الله به بيد او د رب العالمین لوی دوست سره منافقان به رب العالمین تذلیل او رسوا کړه عمر سے فرمایي مال رسول الله ویل شي عمر وکچیر ته هغه وخت کې تعالی ما ویلې چې د سړی اوجنا څومره جنجال به جوړ شوی وي لیکن د دې آیتونو په نزول کې اوس د عبد الله ابن ابي بن سعود خپل قوم نم سپک معلوم شو هر چا به ورته کاته به خبره من ورته به کینه منافق به دروغ وایي ته دروغ دی ویلې دي دروغ جن به خبرو باندې عمر سے فرمایي والله قسم فالله لامر رسول الله رسول الله امر چې اعظم برکه من امر وداس ما د امر نه په برکت کې ډیر اوچت دي ځکه د رسول الله خبره د رسول الله خبره هغه د الله د نبی خبره وی مور به مال ویلې چې عائشه اوچته شو د رسول الله د سر خول کا سره مچی کا وی ما ویلې چې زه نو اوچته کوم د سر نه خولم زه د الله حمد کوم ځکه الله زما حمد کړي لري زما برائت کړي لري د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران نازلون کې چې د اسمانونو برن اسما برائت وکي عائشہ رضی الله عنها کله د خپل فضیلت ثابتو وي زه رسول الله پیغله بیبي زه ابو بکر سی بلورم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او چې کله وفات کېدو رسول الله د اثر زما په غي کې او په اخر وخت کې زما دغه د لاړ سره وځي شي وي او د مریم برائت الله په حساب باندې وکي د حساب برائت الله په شاهد باندې وکي زما برائت چې الله د اسمانونو نه پورته کړي دي قیامت پورې رب العالمین دا بیانې او دته شکړه هر مؤمن دا سورې نور لولي او د قیامت پورې به دا مسله شي اے خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمنه زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه پکار ده خپل مور غنل پکار دي عائشه به ولید رسول الله دا سر مبارک خپل نکي ادلالا مفسرین لګي ودا د کجو د خاون مابین کې ونازي قبل سره د خبر وو کې ګورغه به ګونګاري ځکه د رسول الله خدمت پکار دي دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل مابین کې بل سره مینا محبت بیره اوچته شو د رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه دغه مسله ذکر کړی شو چې د شاه تندیخ کول رسول الله د عثمان ابن مسعود تندیخ کول کړو چې کله د فرقولي صحابي له شناخت راوړل وغیرہ خستل نه شو پیغمبر اسلام خپل الله سره بډوالو شناخت سره واخصو دغه بده قبر باندې کې خدا صحابي فرمایي د رسول الله د مټ وسه معلومه تک سپینې وي لاسونه خپل عبد الله بن عمر د رسول الله لاسونه خپل کړی دي ابو عبیده بن جراح د عمر بن خطاب خپل کړی دي او سید رسول الله تشه خپل کړی دي لاسونه مچ کول دا به جایز خو په درې شرطونو باندې یو دا چې عادت مستمره به نه جوړیږي چې هر وخت دا کار کیږي دویم انحناب به کینې او درې مصافحه به نه ترکیږي هر چې کی خپل ول دی هغه خو غیر مسلم امر دی او کار دی دویم پاره کې انحناء راځي بل پای کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده وی شکل دا مسله وشوه آیتون رب العالمین ودا نازل کړه د اهل سنت والجماعت د اتفاقی فیصله ده چې عائشه رضی الله عنها پاکه خزره پاکه چې کوم سره د شیخیده لري نعوذ بالله من ذلک چې عائشه زنا کړې ده یا بد اخلاقی کړې ده دا سړی کا ارسو کی قرآنی کافر ده د ایمان نه خلاص دي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای شیعه او روافض وغیرہ د عائشه باره کې د زنا عقیده لري ځکه دوی وای وېزمنګ امام مهدی شکل لري دوی د شي مهدی نه وی پلار معلوم دی نه مور یو د ازمنګ سوس مهدی دی چې نوم محمد دی یا احمد دی د عبد الله سے بچی د رسول الله په خاندان کې دا بروزي او يهود چې هغه د دجال باره کې عقیده لري دوی وای کزمنګ مهدی چرته راشي عائشه برا ژوندۍ کی او بعد دغه نه به سل دوری وای ځکه وې دې زنا کړی دا مونږ وای قران مونږ دا خبره ثابته کړي چې کم سړی د عائشه باره کې د شي عقیده لري هغه په اتفاق د ټول اهل سنت والجماعت سره کافر دي د ایمان نخلاص دي بلکې دا پاک زنانه ده اهل سنت والجماعت رساله ویلې شي اهل علم فرمایي دا هغه انسانان دي چې دوی خپل امام محمد صلی الله علیه وسلم غني او ارسګي تلقی کتاب او سنت لکه دغه خپل مسله حل کوي د اهل سنت والجماعت په نوم ځان یې د خپل مابین کې مینه کوي بل سره خسته اخلاق لري صبرناک خلق دي صحیح عقیده خلک دعوتي
تاویل او تشبیه دا شی نظام ساتي کوشش کوي چې ټول نصوص مابین کې تطبیق راشي الوسطیه افراط تفرید نه دوی خالی وي صاحب د وجیز دی نمبر صفحه نه راپته خو دې تقریبا ډیر علامات ذکر کړی دي او مسله به دا وشو چې بعض صحابه دي کارونه کې ځان شریک کړي ولکه حسان ابن ثابت اگر کبه به شیرونه ویلې من لحوم الغوافل نواب شریک حسن خان فتح البیان کې تفسیرونه نقل کړي دي د عائشه صفاتونه به ورسره کول خو صحابه بس په دې وخت کې الله امتحان کې واچول نو په دې باندې الله حدود رسول الله حدود جاری کړه منافقانو باندې نه کړ دغه وجدار چې دوی عمدل ته سزا اوخري پاغي دنیا کې الله د عذاب نه دا بچ کی منافقان پر چې پاغي دنیا کې الله عذاب ورکی به اې دی وجه چې په کوم سړي باندې سختي په دنیا کې راشي دا دی وجه نه چې دا نیک انسان دی چې د قبر او د آخرت د عذابونو الله سره بچ د چا مرګ وسن کدن چې سختي نو منافقان له حدود ورنکړو دوی ورکړه عائشه به بکر حسن بن ثابت لویلې وې ته خوشما بارے کې دا صفاتونه کین هغه وخت لري ولې صبر نکاو هغه وخت وې تم پر تحریک شریک وې پوی نشو موري ام المؤمنین وې بای وخت پوی نشم ساو شم بخنه غواړم اته مسله دا چې بدی کې بای صحابه کرام قسمونه وکړه هغه د شی ویل چې ارسو پر تحریک شریک شوی موږ هغه خرچه نکاو یو پاره کې ابوبکر صاحب وی ویل په دې مستحبانه بالکل من خرچه نکاو صبر باندې خرچه کوم دا غریب د اسمار خاندان سره د عثمان دلور باره کې د شنه سره عقیده لري مهاجر او انصار غریب صحابي یا رب العالمین دی واقعیتونه نازل کړوي ویلې چې کم خلک مالداران دی غوړي قسمونه نه کوي خیر دی دا خلک ما معاف کړي تاسو معاف کړئ اېدا خو نه کړی چې الله تاسو له بخنه وکي ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله سرګونه وکي روانې وي وېزه دا خو کړم چې رب العالمین مال بخنه وکي اگر کوم احساس ما په دلور باندې دا تهمتونه لګولې و خدای الله لپاره ما معاف کړي سبو نورم خرچه د الله لپاره ورکوم دا ته معلومه چې مخکې غسم د الله لپاره او چې خپل خواهشم د الله د خبره نه قربان وی بیرته په باندې خرچي شروع کړي رب العالمین دا سورۃ نازل کې سورۃ کې ناشنا خبره و چې عائشه تسلی وا مسلمانانو تسلی وا مؤمنان له آداب ورکړي چې ګوره اندر پر د مسلمانانو باره کې بدګماني ونه کوي کچر د چا بچا باندې زنا تهمت ولګو څلور غواهان پیش کړي کڅلور غواهان نه دوی یا یو یا درې په باندې ته دوی باندې نه پیش کوي د منافقانو د صفاتونو ځان ساتي کچر ته د قران او سنت نه ګوره تاسو له بس موږ د الله عذاب راغلی وي او به آداب ورکړه چې پیغمبر مؤمنانو له د خپل نظر کنټرول کوي وجه دار چې کله نظر غلط استعمال کې سل مرزونه په جوړ کې راځي زنانه د خپل نظر کنټرول کوي او به زنانه ویل چې ګوره د پردي زینت د زینت زینت هغه بچا راخاره کوي نه خاوند دی ورور دی پلار دی خوري دی خیر دی ګوره کار شو به په هغه اختلافي مسله د علماء مابین کې چې مخ او لاسونه د عورت دی کنه دی سو کوئی چې دینه مرسل به وسترګه د دوه ګوتی لکه ابو الليث سمرقندی شیخ خپل تفسیر کې لیکلي بحر العلوم کې یا مغنی کې ابن قدامه یا دغه شان ابن کثیر روایت باندې کلام کړی چې خالد بن دنیک په وین کې رسال لې اگر که البانی سے داویل چې هغه پر شواهد شته دا نازل شوی ویلي زنانه چې کله به تور مثال په لار باندې روان رب العالمین فرمایي چې ګور خپل دې اسمه کې نه راخلاص شي فیض وغیرہ دا به شرم وکي غیر متوجه خلک به متوجه ځان له رمایل او دې مو ویلي چې ګور کوم دی واده خلک دی غول ودونه وکي جامعه کې به امن راشي کوم غلامان چې دی هغه به واده غول ودونه وکي د زنا اړې خاص کر ختم کوي غیر مسلم کې ودا کارو چې هغه به زنانه په وجه کې ساتري د پاره د زنا او به ویلي چې کله د شا کوټل ور داخلي کې سلام اچوا سلام الاستئذان سلام الدخول سلام الخروج ابو هريره فرمایي چې سلام ونه شغله اجازه نشه دغه جدا طریقې په حدیث کې راغلي د غاړه صفا کول دروازه ټک ټک کول قاصد لګل دروازه ول په طرف باندې بغله ودرېدل د چې پردو دروازو کې سړې ګوري کاغذ نصر کوي سبې تاوانم نشه بوډۍ زنانه باره کې الله دا خبره وکړه چې بوډۍ زنانه چیرته بازار لوځي او دا اضافه کپڑے وغیرہ د ځان لري کړی خیر دې سمانعت بنئ فقدام پاک دامنی اختیار کړو ځان کې برابر کې دام کرا سینه پتنو کې څوک واقع نشي کشر ته ګډان او ډاندا غصه سره خوراک کې سمانعت نشه تاسو راغوي سره خوراک وکي د ماما د کورنه د تر د کورنه د ورور د کورنه د دوست د کورنه کته خوراک وکي الله په دې کې سمانعت نشه به مسله د نور ذکر کړ الله نور السماوات چې کوم انسان د بهایي نه سات ځان الله دغه په سره کې برنای په مخ کې برنای په عمل کې برنای دا ټول مسله رب العالمین به ذکر کړ په سورې نور کې بهترین سورۃ الله نازل کړي ظاهري موږ تاسو رسول الله او عائشه له کې تاوان دي رضی الله تعالی عنها خو په واقع نفس امر کې به دې کې ډېر لوی خیر دی قیامت پوری دا قوانین رب العالمین موږ تاسو لپاره کې خدل د شد باب الفحشاء چې فحشاء په دې باندې ختميږي عائشه به وسکه ویلې چې تاسو سورې نور د خپل سره نو بیان کوي چې هغه پرده دین اسلک د دین ورسته
او د قضاء العمره یا د صلح د حدیبیه نه مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره ګروپونه لګلې دي چې پای کې جدا جدا قومندانان ور تشکیل کړه ان شاء الله چې د جون باقی به روان چا شمه پاغي باندې خبرو وکړو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته یا ارحم الراحمین.